باندې په دغه حجره کې اوس دغه را جوړ شوی کوم محفل دی خپل چې کوم د تره زامن خپل چې کوم د دغه خاندان د دغه کورنۍ سره تعلق لرونکي دي دوی دغه محفل را جوړ کړی دی او د دې نه وړاندې څنګه چې روایت دی د پښتنو په سیمه باندې چې ډېره ګڼه ګوڼه وي تګ راتګ وي خپل خپلوان یاران دوستان محفلونه وي ډېر لوی لوی وي خو د کرونا له وجې چې دغه هر څه محدود شوي دي خو په منځ کې دغه اختر راغی د دغه کرونا ناروغۍ او د دې سره بیا راغلی دغه اختر خو بیا هم پښتنو خپل هغه روایتي محفلونه پرېښودي نه دي هر څو چې په منځ کې دغه احتیاط یې هم په پام کې ساتلی دی د یو بل نه لرې لرې یا څه هم خو بیا هم د پښتنو په سیمه دغه د موسیقۍ محفلونه دغه خوندور محفلونه دا نن هم په دغه هر څه کې دغه ناروغي دغه کرونا د دغه احتیاط سره بیا دغه محفلونه هم تاسې سره به دغه هنرمندان چې د دې سیمې هنرمندان دي جان محمد استاز دی رباب باندې د ده ګوتې هغه داسې لکه ښکارېږي چې دغه ګوتې د رباب دپاره او دا رباب د ده د ګوتو دپاره شیرخان استاز دی چې دغه ډولکي یا دغه طبله بیا نظیف استاز چې د سیمې وتلی هنرمند خدای ورته ډېره ښکلې غاړه ډېر ښکلی هنر دغه ورکړی دی او هارمونیم سره دی بیا د خپلې ښکلې غږ دا چې ورته کوم خدای دغه غږ ورکړی د دې د لارې خدمت کوي خو دغه به تاسو ته ومورو بیا دا په دې ځای کې ناست تاسو ته به وښایو چې دغه کوم د دې کورنۍ خلک دی دغه کوم ځوانان دي دغه کوم هلکان دي دی بیا په دې ځای کې دغه محفل جوړ کړی دی او د دې نه خوندونه اخلي دغه د پښتنو او بیا به تاسو ته دا هم چې په دې کې دغه هم هر څه چې دغه ډزې ډوزې او دا کله کیمره دی دا پکې هم وشوې خوا کې خو دغه دا چې کوم ناست ځوانان دي دا په خپلو کې د تره زامن یا څه د دې سره به هم خبره وکړو دغه د اختر د موقع دغه سید احمد ملکال د قامي اسمبلی کاندید و په دغه تیر انتخابونو کې او د دې سیمې وتلی پیژندلی نوم دی دغه محفل دا چې کوم جوړ دی په دې هکله دې ته ووایو چې که راته لږ ووایي سید خان د کرونا ناروغي ده دغه هر څه دي اختر په داسې وخت کې راغلی بیا هم تاسې دغه دا چې کوم د موسیقۍ پروګرام دی دغه ستاسې کزنز د خپل خپلوان په خپلو کې ناست مخکني اخترونه چې کوم تیر شوي اخترونه او کوم روایتي هغه طریقې وي څومره په هغې کې بدلون راغلی څومره دغه اوسني اختر کې تاسې احتیاط څومره کوئ یا څومره په دې کې تاسې وینئ چې او هغه خوندونه کم شو یا په دې کې دغه کمی راغلی داسې ده چې زموږ د یادو چې څومره اخترې تېرې شوي دي نو هغې کې ټول نه زیات یو داسې بې خونده اختر چې و هغه دا والا و امید لرو چې آینده به دا ني او دا کرونا کوم عالمي وبا ده دا به یو طرف ته شي او بیا به هغه زاړه خوندونه او زاړه رنګونه شي او خلک به بیا اخترې په زوړ د په زړې طریقه باندې د په کومه طریقه به چې اختر مناوو یو بل کره به ډېر خلک په ډېر تعداد کې یو بل کره تو اختر سلامونه به وو بیا به ډوډیانې وي چایان به چلېدله نو دې اختر کې زه هم ستاسو دې ځای ته غالبا چې زه راغلی یم خو هغه عمره ګڼه نشته چې کوم به تېر شوي اختر کې ستاسو ځای کې وه نو په داسې حال کې چې یاره هر سړی پریشانه دی او یو کرب کې مبتلا یو پریشانۍ کې مبتلا دی نو په داسې ټایم کې داسې ستاسو داسې ګیدرنګ جوړول او بیا هغې له داسې ښایسته رنګ ورکول
هغه د زړه نه هغه د غم لرې کولو د هغه پریشانۍ لرې کولو کوشش کول. نو داوړ صاحب زهیر داوړ صاحب ته به د دې ستاینه کوو او ښه یو ښه اپروچ چې دی یو ښه کوشش یې دی چې په داسې ټایم کې ستاسو مننه چې یاره تاسو یو کوشش وکړو چې د خلکو د زړه نه بس دا یو پریشاني هر طرف نه چې یاره بس د کرونا او کرونا او کرونا سار نه ماښام پورې کرونا نو بس داسې په د کرونا ماحول کې سید خان ډېره مننه. تاسې به راته ووایئ چې دغه نننی اختر و تاسې د خلکو سره څنګه لکه لاسونه غاړې وتله په دې کې څومره احتیاط کړی او بیا د دې نه دغه د خوند اختر خو د خوشحالو وي نو دغه خوشحالۍ را پیدا کول او په دې کې دغه موقع لکه څنګه اوس دغه موسیقۍ پروګرام دی دغه هر څه دي په دې کې څومره احتیاط بیا ساتلی او څه بیا ځان ته په مخه باندې ایښودي دي چې زه کرونا ده دغه ناروغي ده ځان به هم ساتو خو بیا دغه خوندونه به هم اخلو. پروګرام خو ډېر زبردست دی موږ انجوای کوو لګیا یو. بل دا ده چې کوم SOPs وو هغه مو فالو کړ دي ټول پروګرام کې هم اختر کې هم ټول چې څنګه احتیاطي تدابیر نو ټول موږ هغه شان اختر تیر کړی دی او پروګرام نن د صدام طرف نه موږ انوایټ یو پروګرام کې نو ناست یو خوندونه ترې اخلو. سمه ډېره مننه. او دغه هنرمندان چې د دې سیمې کوم هنرمندان دي د دې غاړې ته به لاړ شو. نظیف استاز دی خدای ورته ډېره ښکلې غاړه ورکړې ده او په اخره کې زه به غواړم چې بس بیا یو غزل ووایي او په هغې به بس همدغه دا کوم لایو چې تاسو ته مخامخ راغلي مینوالو دغه به بیا ختم خو د دې نه وړاندې نظیف استاز دغه د کرونا ناروغي چې راغلې ده د دې نه وروستو خلک د یو بل نه ډېر لرې اوسېدلی دی که دا راته ووایئ چې د دې سره تاسې فن په داسې سیمو کې لرې پرتو سیمو کې په تاسو ستاسې په ژوند باندې ستاسې دغه فن خو په خپل ځای خو بیا ستاسې روزګار هم د دغه فن سره تړلی شوی دی څومره اغېز غورځولی دی په تاسې څومره اثر کړی دی؟ زمونږ خو اول د طرف نه ټولو مینوالو ته زمونږ د اختر مبارکي د سلامونه دي. بیا دې سره سره چې مونږ خو په خپله د فن هم به کوو خو هغه د پښتنو هغه رسم رواجونه هغه هر څنګه چې دي خو هغوی ګرځي نو خپل رسم رواج ټوله خوشحالۍ ته راولي. نو مونږ خو د مشرانو د وختونه د اوسني خپل لیکلو له وختونه مونږ داسې یو دغه نه واورېدی چې زموږ په ملک باندې زموږ په وروڼو بایګانو باندې داسې یو وخت راغلی چې هغوی خپلې خوشحالۍ منعو کړي دي خو خپل د ځان سره خپل په کور کې منعو کړي دي. نو مونږ باندې مخکې اخترې راغلي وې محفلونه شوي دي او اجرې زمونږ پکې چمکاو شوي دي په هغې کې مونږ ګپونه لګولي دي زمونږ مشران راوتي دي بار ګروڼونو ته هغوی زمونږ د کشرانو تماشې کړي دي د محفلو تماشې هغوی هم کړي باندې داسې اثرات د محفلونه زمونږ په دې بیمارۍ په وجه باندې هم چې دا کله شروع شي ده چې دې باندې داسې اثرات راغلي چې دا بالکل ختم و او دې سره سره لکه دا خو زمونږ یو عادت دی پښتون سړی که ډېر کمزوری شي ډېر ناچاره شي خو دی خپل زړه خفګان ته نه پرېږدي دی خپل زړګی خوشحاله ساتي. نو په دې کې احسان داوړ صاحب لکه نن موږ ته په دې دومره عمر کې دا دعوت راکړلی شوی دی دا خوشحالي موږ په دې ځای کې منعو خپل په حجره کې. نو دې سره سره لکه زموږ په دغې باندې اثرات دا دي چې دا تقریبا څه ډېر وخت وشي چې دې کې زموږ په سیمه کې نه داسې خوشحالي راغلې ده نه موږ ته چا داسې دعوت راکړی دی او نه موږ تلي وو لکه ډېره مننه ده. سمه ده بس خو لکه دا چې نن تاسې دغه د اختر کې بیا څومره وخت وروستو تاسې خپل د فن مظاهره کوئ او دا چې د دې نه وړاندې خو دغه د کرونا له وجې تاسې به هم داسې پاتې شوي یئ چې خپل د فن مظاهره به نه وي کړي نن څنګه چې دغه په اختر کې بیا هم تاسې څومره وخت وروستو راغللی چې دغه خپل هارمونیم ته کېناستی خپله غاړه تازه کوي خپل د فن مظاهره کوي نو احساسات هم څنګه دي دغه د اختر خوشحالۍ کې چې دغه خلکو راغوښتی؟ بس چې موږ خو په دې کې دا کو چې کله نه زموږ په
رونو بایګانو مسلمانانو باندې زمونږ په پاکستان کې دا بیماري چې راغلې ده د هغې وختونه زمونږ ټولو وخت د دې سره سره وشو دومره وخت د دې سره سره وشو چې موږ دا فن نه دی کړی او هغې سره سره دا وخت چې کوم وشو نو هغې سره دا پیله نن دغه ده چې ما په خپله داسې باجې له ګوتې وړلې او دا پروګرام وکړو نو دا زمونږ په دغې باندې چې زمونږ دا اختر ډېر داسې اختر په موږ باندې چېرته نه و راغلی شیرخان استاد دی او چې د رباب ډېر ماهر دی په دغه هر څه باندې پوهېږي نظیف استاد ته به هم ووایم چې یو ښکلی غزل راته وړاندې کړي او د دې سره به بیا دغه غزل به تاسې واورئ او د دې سره به د تاسو نه اجازه غواړو خو دا بیا به تاسو ته یاد کړم چې د خیبر پښتونخوا د بټګرام ضلعې کوزهبانډه کلی دی په کوزهبانډې کلي کې دغه هنرمندان لکه څنګه تاسې واورېده چې نظیف استاد وایي د کرونا ناروغۍ وروستو په لومړي ځل باندې باجې له خپل هارمونیم له ګوتې راوړې د خپل فن مظاهره کوي د دې روزګار چې هم د دغه ناروغۍ سره اغېزمن شوی خو نن خوشحاله دي د اختر په دغه خوشحالیانو کې او دغه چې کوم د دې فامیل دغه کورنۍ خلک دی دا راغونډ شوي دي دغه ټول د کوم چې احتیاط دی دا یې هم په پام کې ساتلی خو بیا هم دغه خوشحالي مانځي دغه غزل او د دې نه وروستو بیا د تاسو نه به اجازه غواړو
راشه یاري جوړه کا زمنګ د ګاونډ سره او زبد د دم جن ولاړه د منګ سره د برکلی لالیا راشه یاري جوړه کا زمنګ د ګاونډ سره د برکلی لالیا راشه یاري جوړه کا زمنګ د ګاونډ سره Raja